الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معززو قدرمندو ورونو او خويندو، د محرم الحرام د میاشتې په فضیلت کې مخکې مونږ بیان کړی و چې یوه روژه د محرم الحرام د 10 تاریخ یوم عاشورا د دې په برکت ربی لا یزال د تیر کال ګناهونه درته معافوي. او یو بل فضیلت د یوم عاشورا د محرم د میاشتې د 10 تاریخ بل دادی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه وی: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، د نبی علیه الصلاة والسلام څخه واوریدل چې د مبارک ویل: من وسع على نفسه واهله يوم عاشورا، څوک چې پر خپل اهل او عیال باندې د عاشورا په ورځ د محرم الحرام په 10 تاریخ یا د بعضو په اصطلاح د حسن حسین د میاشتې په 10 تاریخ پر خپل اهل او عیال پراختیا جوړه کې د رزق، وسع الله علیه سائر سنته، الله تبارک وتعالی با د ټول کال پر د باندې پراختیا جوړه کې، راتلونکی کال الله تبارک وتعالی به پر د رزق پراختیا جوړه کې. او همداشان دغسې روایت حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم نقل کړی، او حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هم دا خبره کوي: من وسع على اهله يوم عاشورا وسع الله عليه سائر السنه، څوک چې د عاشورا په 10 تاریخ پر خپل اهل او عیال باندې پراختیا د رزق جوړه کړي، الله تبارک وتعالی به راتلونکی ټول کال ودته د رزق پراختیا ورکړي. الاستذکار کې دا احادیث نقل شوي دي. او همداشان شعب الایمان کې امام بهقی رحمه الله هم راخستی دي. حضرت ابراهیم ابن محمد ابن منتشر رحمه الله وی هغه دا خبر نقل کړی ده: من وسع على عیاله یوم عاشورا، څوک چې پراختیا د عاشورا په ورځ پر خپلو بچیانو جوړه کړي د رزق، لم يزالوا في سعة من رزقهم سائر سنتهم، نو همیشه به دوی د رزق په پراختیا کې وي ټول کال. الله تبارک وتعالی به ټول کال د دوی رزق ور پراخه کی، پراختیا به د دوی په رزق او په مال کې راولي. او بیا د دې احادیث وروسته فقهاو او محدثینو عجیبه خبره کړې ده. چا د اوس دا شک پیدا کړي چې دا بنو حقیقت ولري کنه. یو خو ګوري په دې کې مرفوع احادیث موجود دي چې په اسناد کې هم صحت لري، صحیح اسناد باندې نقل دي. حضرت سعید بن مسیب رحمه الله وی: جربنا ذلك فوجدناه حقا، دغه طریقه چې کوم په احادیثو کې نقل د مخ کې تیر شو وای دا مونږ تجربه کړې ده او مونږ دغه څه موندلې ده، حق ده بالکل. او عظیم محدث حضرت سفیان ابن عیینه رحمه الله هم دا خبره کړې ده: جربنا ذلك فوجدناه كذلك، مونږ دا تجربه کړې ده هم دغه څه مونږ موندلې ده چې څوک پر خپل اهل او عیال باندې د یوم عاشورا په ورځ پراختیا د رزق جوړه کړي، ټول کال به الله تبارک وتعالی دوی ته د رزق پراختیا نصیب کړي. او همداشان حضرت سفیان رحمه الله څخه داسې روایت هم منقول او نقل شوی دی وی: فجربنا ذلك منذ 50 سنه فلم نر الا سعه، وی دغه طریقه مونږ د 50 کالو څخه تجربه کړې ده، وی مونږ بل څه نه دي لیدلي بغیر د دې چې بالکل په دې کې پراختیا د رزق وي. راتلونکی کال هغه کې الله تبارک وتعالی ورته پراختیا د رزق نصیب کړي. اخبار اصفهان دې حدیث ورسته دا الفاظم د
امام سفیان رحمه الله څخه نقل کړي دي. معززو په دې کې روایت نور هم ډیر دي د تابعینو آثار او دا شان احادیث نور هم بقي نقل دي او د څلورو مذاهبو فقهای اربعه د دې په کتبو کې هم د دې ثبوت شته، خو ضرورت نشته چې موږ د هغې حوالې پیش کوو. عبدالمختار کې هم راځي او الفتاوى الفقهیه کې د شافعي مذهب هغه کې هم دا راځي. نور مذاهب علما او فقهاو هم د دې نقل کړی دي، مستقل بابونه ورته لګولي دي. نو بهتره خبره دا ده چې د هر چا په وس وي د محرم الحرام د میاشتې په 14 تاریخ پر خپل اهل او عیال باندې د رزق پراختیا جوړه کړي. بعضې کورونه داسې وي چې هغه 2 قسمه خوراکې په خپل کور کې تیارې کړي، نو دا ضروري نه ده خامخا چې ته 2 قسمه جوړوې، که تر دې زیاتې جوړې کړې که کمې جوړې کړې، خو د مخکې په څېر نه د مخکې څخه یو څه زیاته پراختیا پر خپل اهل او عیال جوړه کړې. او د هغه رنګه که داسې وکړې چې یو شی حلال کړې، خیرات وکړې، مسکینان، فقرا، همسایګان هغې ته له څه برخې ورواستې یا میلمانه کې یا اقربا راوغواړې، همسایګان راوغواړې، ښه پراختیا پر جوړه کې د خوراکۍ د رزق. الله تبارک وتعالی به ستا په رزق کې دا ټول کال بیا برکت واچوي. نو معززو په دې باندې باید موږ او تاسې عمل وکړو. دا په صحیح احادیثو کې نقل ده او دا د تابعینو او د فقهاو د محدثینو د هغې مجرب عمل دی چې هغو هم دا تجربه کړی او دغسې ثابت شوی دی. الله تبارک وتعالی دې په موږ او تاسې باندې خپل رحم وکړي او الله تعالی دې توفیق راته نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029314 و 88 440. والسلام.